السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو بد زیری درکمه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اوپنر برید کوونکی بیټسمین شهزاد محمدي باندې یو څه بندیز لګېدلی دی. دوستانو، تاسو به خبر یې چې دغه بندیز په شهزاد محمدي باندې د افغانستان په کورني کرکټ کې د په یوه 50 اوریزه لوبه کې لګېدلی چې د انفایرانو سره بې وصولي کړې وه. دوستانو، که څه هم دغه بندیز اوږد نه دی، خو خدای دې وکړي چې اوږد نه شي. دغه بندیز په یوه 50 اوریزه لوبه ده چې یوه 50 اوریزه نړیواله لوبه کې به نه لوبیږي، د هغې بندیز سره مخ دی. نو دوستانو، دغه د ایرلینډ سره سیریز لري افغانستان، په هغې لومړنۍ 50 اوریزه لوبه کې به شهزاد محمدي نه لوبیږي، چې دا هم د افغانستان دپاره ښه خبر نه دی، ځکه چې شهزاد محمدي ډېر ښه بیټسمین دی. نو دوستانو، که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لاندې په زور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی دی، هغه کلیک کړئ او سره خوا کې د بیل آیکن هم کلیک کړئ.